درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د زال درس وایو. زال د پښتو الفبا 14 توری دی. زال د ز آواز ورکوي او په انګلیسي کې په زد لیکل کیږي. ستاسې دال او ډال په یاد دی؟ دال هیڅ نه درلودله، ډال تر لاندې وړغندی درلودلی، خو زال چې دی زال پر سر باندې ټکی لري. نو راځئ د زال درس ته ولاړ سو. زال ذهن، ذهن معنا هوښیار یا لایق. زبې ډیر ذهین هلک دی. زبې له کاغذونو ښار جوړوي. اوس نو تاسو دا دوې جملې زما سره تکرار کړئ. زبې ډیر ذهین هلک دی. زبې له کاغذونو ښار جوړوي. تاسو ګورئ په زبې، ذهین او کاغذونو کې زال راغلی دی. اوس به وګورو چې که زال د یو لغت په آخر، مابینځ او یا سر کې راسي نو څنګه ایسي. زال ذخیره، په ذخیره کې زال په سر کې راغلی دی. کاغذونه، په کاغذونو کې زال په مابینځ کې راغلی دی. او کاغذ، په کاغذ کې زال په آخر کې راغلی دی. موږ که کاغذونه کو زال په مابینځ کې راځي، او که یوازې کاغذ ووایو نو زال په آخر کې راځي. زال داسې حرف دی چې ډیر نومونه نه پکښې راځي. نو په همدې خاطر نن زه ستاسو څخه د زال پوښتنه نه کوم او درته وایم چې په نورو کومو نومونو کې زال راځي. ذاکر، په ذاکر کې زال په سر کې راغلی دی. زکیه، زکیه د یوې نجلۍ نوم دی. په زکیه کې هم زال په سر کې راغلی دی. عذاب، په عذاب کې زال په مابینځ کې راغلی دی. او تذکره، په تذکره کې هم زال په مابینځ کې راغلی دی. دا درس به تاسو په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. زال ذهین، زبې ډیر ذهین هلک دی. زبې له کاغذونو ښار جوړوي. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو ښه.